درانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. چین یو لوی پرمختیایي هیواد دی چې څه باندې 1 میلیارد او 400 میلیونه نفوس لري او ټول خلک یې په همغږۍ ژوند کوي. د دومره لوی نفوس د خوړو مسلې حلول د هیواد په پرمختګ او د خلکو د ژوند په تامینولو پورې نږدې اړه لري. په تیر 2023 کال کې چین په پراخو سیمو کې د سختو څراغونو او په ځینو ځایونو کې د سختې وچکاړۍ د منفي اغېزو مخه نیولې او ښه زراعتي حاصلات یې ترلاسه کړي دي. په تیرو مسلسلو نهو کلونو کې هر کال د چین د غلو دانو تولیدي اندازه له 650 میلیاردو کیلوګرامو څخه اوښتې وه. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګانو شمیرو له مخې په 2023 کال کې د چین د زراعتي چارو پرمختګ ته لنډه کتنه ولرم. د چین د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په چین کې د غلو دانو د کښت عمومي پراخوالی شاوخوا 118 میلیونه او 909 زره هکتاره و چې دغه شمېره د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله 630 زره هکتاره زیاتوالی ښیي او د زیاتوالي اندول یې 0.5 سلنه ښودل شوی دی. په هر هکتار کې د غلو دانو تولیدي اندازه 5800 او 45 کیلوګرامو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په هر هکتار کې 3.8 کیلوګرامه زیاتوالی ښیي او د زیاتوالي اندول یې 0.8 سلنه دی. په 2023 کال کې په چین کې د غلو دانو عمومي تولیدي اندازه 615 میلیونه او 410 زره ټنو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله 8 میلیونه او 880 زره ټنه زیات دی او د زیاتوالي اندول یې 1.3 سلنه ښودل شوی دی. د چینایانو د هر کس په سر د غلو دانو منځنۍ اندازه 490 کیلوګرامو ته رسیدلی چې دغه شمېر د هر کس په سر د 400 کیلوګرامو یا د غلو دانو د امنیت د نړیوالې کرښې په پرتله لوړ دی. براسره پر دی په چین کې څه باندې 5 میلیونه او 240 زره هکتاره کرغنیزه ځمکه په عاري معیار برابرې شوی. د زراعتي چارو د پرمختګ په رڼا کې د بزګرانو عایدات هم زیات شوي دي. د دغې ادارې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې د چین په کلیوالو سیمو کې د هر کس په سر د لګښت وړ عایدات 21,691 ته رسیدلي چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 7.8 زیاتوالی ښیي. له یادو شمیرو څخه ښکاري چې چین په 2023 کال کې ښه زراعتي حاصلات درلودل، د بزګرانو عایدات یې زیات او په کلیوالو سیمو کې یې امنیت او ثبات ښه ساتل شوی دی چې دغو چارو یې د اقتصاد د پرلهپسې او با کیفیته پرمختګ د پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. بریالي اوسئ.